الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد درسون ذا مباركة سلسلة او باغيك منغا اخرني مسألة دا بيانوله چه یو خو حلال بد الله د پاره کیږي او د غیر الله د پاره حلال کول شی ور کول دغه پنوم باندې د کفر او شرک ته او دغه تفصیل ته شی او به دا مسله بیان شی و چې مؤلف رحمه الله باب خضر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باغزی کی بد الله د پاره حلال نه کې په کم ځکه چې د غیر الله د پاره حلال کی او به دغه مسلې تفصیل مونږه بیان کړو او باغی باندې مؤلف رحم الله چې کوم دلایل راوړي دغه وضاحت دغه نه بعد باب راوړي باب من الشرك النذر لغير الله. دا باب دې پر راوړي تاسو ته په اوله کې دا مسله بیان کړې چې د لا اله الا الله مطلب دی د الله د پر عبادت ثابتول او د غیر الله نه نفي کول. نو صرف په دې باندې کار نه کیږي چې سړی ز صرف د الله بندگی کو او د غیر الله د بندگی نه انکار نه کوي. او د غیر الله بندگی د شرک دی. نو دا غي باندې بزان پوه کی چې ځان ته موساتي خلق ته موساتي دا غي د پر بیا هغه شروع کړ چې دا کار شرک دی، دا شرک دی، دا شرک ته تفصیل کړه او دیږي کې دا مسله بیانې چې د غیر الله د پر منښت کول نظرانی منل دم شرک دی. خو دینه مخکې چې مونږه دا مسله او باغی باندې دلایل دا واضح کو دا خبر مونږ ته بیان کړی و چې نظرانه او منښت ستوي او اصل دا دی چې دا کار مکروه دی. مکروه د دوو خبرو دلاسه دی. یو د دې دلاسه مکروه دی اگر که بعض علماء ته حرام وي دا مسله بیان کړی و تاسو. مکروه دی دلاسه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې خیر نه راوړي دومره ده چې انما یستخرج به من البخیل، بخیل دغه نه بغیر مال نه راو باسي. ولی مکروه ده؟ نو یو وجه دی دا ده چې الله پتا باندې عبادت نه لازم کړي ته په ځان لازمي او بیا به کولای نشي. او د شي ډیر شي موږ ته پوښتنه کوي چې ما دا منښت کړو چې زبد الله لپاره دا کوم او دا کوم وسی نشم کولای وسوک. او دویم د دې دلاسه مکروه دی چې یو قسمه شرط پکې د الله سره لګي کله دا کارو کو نو زبدا وکم دي ځخکاری لګي دی چې وی چې الله د دینه بغیر دا کار نه کوي. نو دا خبره صحیح نه او خلاف ادب ده. ته د الله نه سغواړي د قشانتي وغواړه دې ته ضرورت نشته ک الله دا کارو کو نو زبدا وکم. رب العالمین ناسی غواړه غبل درکې. نو دې خبرو دلاسه نظرانه منښت د سره مکروه ده. بیا د دې نظرانی او منښت یو څو اقسام دي او دا تفصیل ډیر ناشنا او فائدمن تفصیل. یو هغه نظرانه ده چې هغه لازم پوره کې واجب دی هغه پوره کول او هغه ته ولکې نذر الطاعه چې هغه د الله بندگی. حدیث کې راځي من نذر ان يطيع الله فليطعه. دغه یو سره دا وی چې زبد الله د پاره لس رکعات مونږ کو نو دا لس رکعات عبادت ته د الله. نو دا منښت به پوره کوي کنه دا به لازم پوره کوي. دویم قسم هغه نظرانه او منښت چې دغه پوره کول حرام دي او هغه به نه پوره کوي او هغه ته ولکې نذر المعصیه. هغه نظرانه او منښت چې پاغي کې نافرمانی د الله سبحانه وتعالى
حدیث کې در دی ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي څوک چې دا منښت وکړي چې الله نافرمانی وکړي نو نه به کوي لکه یو سړی دی هغه دا ووایي چې زبا دو منځونه پرېږدم یا زبا د پلانی سره دا د دشمنی کومه مونږ وایو دې چې د دشمنی کول دا ګناه ده د منځونه پرېښوده ګناه ده نو دې قسمه نظرانه او منښت دا به نه پوره کیږي دریم قسم هغه ته ویل کېږي نذر المباح هغه کې به انسان ته اختیار دی کدا کار کوي او کدا غي په ځای د قسم کفاره ور کوي لکه یو سړی دی هغه دا وی چې په ما دا لازم دي چې زما پلانی ګاډي ته خېجم اوس دی پلانی ګاډي ته خته نه عبادت ته او نه او نه ګناه ده نه عبادت ته او نه ګناه ده دا مباح کار دی وی زبا کوم اوس دی وی چې اوس په ما صحیح مونږ وی چې ستاسو دوه اختیارات دي یا خدا کار وکړه او یا کنه کې نو بیا دا قسم شو نو قسم چې پوره نه کې نو بیا وسکه بیا به کفاره ورکه دا چې کله مباح کاری دغه شان یو هغه دی چې هغه ته نذر المکروه ویل کی لکه یو سړی دی د یو کار منښت وکړو او کار مکروه دی کار سره مکروه دی لکه یو سړی وی زبرو جنیسم د الله د پاره او د سحر نه د نور راختونه د ماخام پورې بنور ته کېدم نو دی دا کار د ناروا دی اگر کروجه عبادت دی خدا دې چې دا ویلي چې زبر د سحر نه د ماخام پورې نور ته کېنم نو د دې وفا دې نشي کوله دا به نه پوره کوي او په دې باندې د قسم کفاره ده څه کفاره پیدا قسم کفاره ده دغه شان یو منښت مطلق یو مقید مطلق هغه چې زبد الله د پاره دا کو او یو هغه مقید چې زبد الله د پاره دا کوم ک الله دې سی وکړو زبد الله د پاره دا کوم ک الله دې سی وکړو او زبد الله د پاره دې سی کوم نو کدا عبادت پوره کوي به او که ګناي نه بیا به نه پوره کوي او که مباحي دغه تفصیل هم بیان شو که مکروه دغه تفصیل هم بیان شو خلته بل مسله کله نه کله انسان یو خبره ومني په ځان باندې چې لکه زبد الله د پاره روزانه شل رکعت مونږ به دا کار د تګران شي ټول عمر خدا کار به نشي کوله کمزوري شي یا بیمار شي یا بل څه شي نو دې بسکه نو دې د قسم کفاره ورکي دا یو قسم د مات کو قسم کفاره بیا غټول ملګرو ته معلومه ده چې هغه لسو مسکینانو ته خوراک یا جامه او که دغه طاقت نه نو بیا به درې ورځې روزي دلته یو مسله بله یو سړی د منښت وکړه د غیر الله په نوم باندې او یو سړی د منښت وکړه د الله د پاره خو ګناه یې ومنله دې دوه کې فرق شته کنه غیر الله په نوم د شرک ته د دویم د ګناه ده بل یو فرق پکې دی چې دا کم چې د غیر الله د پاره منښت ومنله د منښت د سره ونه شو نو موږ ته بدانه وایو چې ته د منښت باندې پوره کې او د قسم کفاره ورکړه ته ویلې شو اصل بنیاد نشته دې مسلې دا فرقیت ساتي خیو سړی دی وی زب منښت کومه دا کار بکوم او هغه کې دی هغه کار کې څه دی ګناه ده
نو موږ به ته ته به دا منښت نه پوره کې ځکه چې د الله نافرمانی ده او دویم کار به څه وکړي قسم کفاره به ورکړي اصل د منښت اخو کیږي ځکه چې اخو د الله دپاره وایي خو مسله دا ده چې د دغه منښت کې به مخکې ګناه ده نو د هغې د لاسه ورته موږ وایو چې دا به پوره کې نه خو د قسم کفاره به ورکې نو دا مسلې ځان سره یادې ساتئ دا اهمې مسلې دي په دې باب کې او دې باره کې ډېر خلک تپوسونه کوي ځکه موږ تفصیل لږ بیان کړو یو مسله دا ده چې کله یو شی دې ومنو او د هغې صفات دې بیان کړو نو بیا به هم په هغه صفاتو باندې هغه پوره کې لکه یو سړی دا ووایي چې زمونږ په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده دا به د الله دپاره حلالوم بیا راغې تپوس کوي چې بوی موږ کره خو بیزم ده دا حلالولی شم او که نه موږ وایو نشي حلالولی ولې ځکه چې هغه ته خاص کړی بله خبره دلته دا ده یو سړی دی دا وایي چې زه به روجې نیسم لس ورځې د الله دپاره بے سوال وکړو چې دا روجې دا به زه پرله پسې نیسم او که نه جدا جدا یې نیوی شم نو جواب د هغې دا دی چې تا څنګه منښته کړې وه که تا ویلي چې زه به لس ورځې روجې نیسم پرله پسې بیا به پرله پسې نیسي او که ته عامه خبره کړي چې زه به روجې نیسم د الله دپاره لس نو بیا پرله پسې هم نیوی شي او جدا جدا یې هم نیوی شي دلته یو بله مسله اهمه هغه ده چې په نظرانه او منښته کې د کمزوري نه غوره ته تلی شي د کمزوري نه غوره ته وړېدی شي خو د غوره نه کمزوري ته نشي راتلی لکه یو سړی دی هغه وایي چې زه به د الله دپاره ګډ حلالومه بیا وایي چې موږ سره خو ګډ دی هغه به حلال کوه کولی شي که نشي ولې ګډ غوره دی د ګډې نه دېسې کې دی غوره ته وړي نو غورې ته وړېده دا خو جایز دي یو سړی دی منښت یې وکړه چې زه به په بیت المقدس کې مونځ کوم 2 رکعاته فلسطین ته به ځم اول ته به زه 2 رکعاته مونځ کوم بیا دا تپوس وکړو چې د کور خوا کې زموږ ډېر غټ جومات دی نو که دا 2 رکعاته هلته وکړم ولې ځکه چې دی د غوره نه کمزوري ته راغی خو بیا دا سوال وکړو چې زه ځم مسجد نبوي کې د 2 رکعاته وکړم نو بیا کولی شي ځکه چې د کمزوري نه غوره ته لاړ نو دا اهم مسایل دي چې تعلق ساتي د نظرانې او منښتې سره که بیا هم ستاسو په زړه کې څه سوال و یا څه اشکال و د هغې تپوس بیا وروسته کولی شئ دغه شان دا منښتې نه کېږي چې یو شی یو کار ستا په لاس کې نه وي لکه اوس یو سړی دا وایي چې زه به په هوا الوځمه الوتی شي څوک نشي الوتی یا زه به د الله دپاره د پلاني په کور کې چې کوم میخه ولاړه ده به حلالومه کي نه کېږي ځکه چې دا خو د مال نه دی د پردي مال کې خیراتونه کوي دلته باب راوړی دی باب من الشرک النذر لغیر الله باب په بیان د دې کې چې د غیر الله دپاره نذراني منل د شرک دی ولې وجه دا ده چې نذرانه او منښت منل دا څه دی عبادت دی او عبادت د غیر الله دپاره صرف کول دا څه دی شرک دی نو دیزی کې په دې باندې دلایل راوړي اولنې دلیل په دا راوړي وقول الله تعالى يوفون بالنذر الله سبحانه وتعالى په سورة الانسان یا سورة الدهر کې د مؤمنانو صفت کړي او د جنتیانو دغه ډېر اوصاف بیان کړي یوفون بالنذر یو صفت دا دی چې سم منښت وکړي نو به پوره کوي نو دیزي کې یو مسله هغه ده چې مخکې خدا بیان شو چې دا منښت اصل دی چې دا مکروه دی نو بیا څنګه الله دې مؤمنانو صفت کوي جواب دا غي دی چې الله په دې صفت نه کوي چې دوی منښت کړي دی الله وی منښت چې وکړي نو هغه پوره کوي نو صفت ته شو
صفت ته پورا کولو شو یعنی مؤمن چې یو خبره په ځان لازم کی چې زبد الله د پاره دا کار کوم نو بیا یې کوي یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یریږي دوی د هغه ورځې د شر نه چې هغه خور ور شر دی او هغه د قیامت ورځ ده الله سبحانه وتعالى دغه ایتونو کې مخکې دغه نور صفاتون بیان کړي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام او غریبانانو لا خوراکونه ورکی علی حبه سره دې چې د خپل دې مال سره محبت او زړه کې چې جمع کما خو بیا خوراک مال روالي چاله ورکی مسکینا و یتیما و اسیرا غریب له ورکی یتیم له ورکی یا قیدی له ورکی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله بیا تدامو چې موږ د خوراک د سره پاره درکو د الله د رضا لپاره درکو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا موږ ستاسو نه دی په بدل کې څه بدله نه غواړو او نه موږ شکریا غواړو او د مؤمن صفت دی لپاره ما د آیت پوره کو چې کلم خو کې نو بیا په دې انتظار مکه نه چې دا سړی به ما سره خکې بلکې تا چې دا خکړی د الله د رضا لپاره کړی نو به پریدا او ما تاسو دا فائدې ذکر کړی چې بعض علماء دلته دا خبرم ذکر کړی چې دې سبب نه هغه سړی ته زما د لپاره دعاګانې غواړه ولې به تم تاسو شو وخت اگر کله جایز کار دی خو لکه دغه علماء هغه سوچ چې دلته وی چې موږ تاسو نه هیڅ نه غواړو هیڅ بدله نه غواړو ته د دعاګانې وړو شي ته وختو کنه اوس کله سره ته دعاګانې او کیو کوونه کی الله تعالی اجر درکې نو دې ذکر اولنې آیت دې لپاره او سوال په ځل کې دا پیدا کی چې شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وی نظرانه د غیر الله د لپاره سره شرک او به بدايه ترولو چې مؤمنان نظرانه او منښت پوره کوي نو د دې خبرې سره کار سره نه ستاسو د ذهن زی سوچ نظرانه او منښت غیر الله بنو شرک به مؤمنان نظرانه منښت پوره کوي هغه واضح ده خو دا ټول مرګري دغه وي نه د دې جواب ده دی مته صبر بروي چې دی علماء الله ډیر اوچت ذهن ور کړی وګو د کم زینه دلیل لوري دی او سوچ وکوي وی د غیر الله د پاره نظرانی شرک دی بیا وی مؤمنان نظرانی او منښت پوره کوي سوال ذکر راغی چې دې دغه څه مناسبت ده جواب ده دی وی الله چې صفاتو کو چې نظرانی او منښت پوره کوي خو مطلب دا چې عبادت ته ځکه خو الله صفاتو کو نو چې عبادت شونه عبادت به د غیر الله لپاره نه کوي دا مناسبت ده خدا تیز ذهن واړي او ویخ انسان واړي اګه تیز ذهن او د انسان کې واچي بیکار کی بیم کار نه کوي نو تیز ذهن سره د ویخ انسان د به فائدمن ذهن د خچ ویخ او ذهني کمزوري نه دم څه فائدې عمر خاص نه کوي خو چې ذهني تیزي او انسان ویخي نو دې خبره باندې رسی او خبره کې سوچ کوي الله سبحانه تعالی موږ ته تیز ذهن او ویخ بدن دی الله موږ ته نصیب کړي داغینه بعد آیت راوړل وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وی که تاسو څه خرچه کوئ د الله په لار کې یا څه منښت کوئ نو الله وی ماته معلومي اوس بیا دلته دا سوال لاغی چې عنوان ته وګورو د دلیل ته وګوره وی د غیر الله د پر نظرانه شرک دی بیا وی الله وی چې تاسو چې کوي منښت کوي د ماته معلومي دي
د دې دغه به څه مناسبت دی دغه جواب د کوم چې ما ذکر کو چې دا عبادت ته یو جواب خو بل دی کې ډیر باریک جواب دی او صحیح شو خو سم مناسبت شو د عنوان سره الله خو بزرون عالم دی خو دلته د جواب ته سوچ کوي کی دي چې دا خبره خو واضحه ده چې الله په زړونو باندې عالم دی دا خو بنیادی خبره ده خو دې ځکه دا دلیل چې راوړو د دې مناسبت د عنوان سره ډیر جوور دی او غدي څه سوچ پکې کوي وی الله وی چې تاسو چې کوم منختي کوي دا ماته معلومي دي او چې الله کله وی ماته معلومي دي نو مطلب دا چې الله باغې باندې جزا ورکړي سبا ورکړي کنه ځکه خو وی کنه او چې الله په جزا ورکړي نو دا بیا د ثواب کار د عبادت ته نو چې عبادت ته نو بیا د غیر الله لپاره کول د دې شرک دی الله سبحانه وتعالى شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باندې خپل خاص رحم وکي او الله دغه شان علم او دغه شان پوهه الله مونږ ټول ته نصیب کړي چې د کوم ځای نه دلیل راوړي او په کوم ځای ولګي دا د الله سبحانه وتعالى توفیق ته محض نو دا دوا حدیث دوا آیتونه په راوړي به دغه نه بد حدیث راوړي وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه چې منخت وکړه او باغی کې د الله بندگی او طاعت او عبادت نو به پوره کې او کچرته باغی کې د الله نافرمانی و نو بیا به نه پوره کې د مسلمان سره مخ کې تیر شو په دغه باندې مسائل وروړي په دې باب کې فيه مسائل اولنی مسله دا چې وجوب الوفاء بالنذر د مسله واضح شو چې کله نظرانه او منختو کې نو بیا به پوره کې دویمه د مسله واضح شو اذا ثبت كونه عباده لله فصرفه الى غير الله شرك چې کله دا ثابت شو چې نظرانی او منختی د عبادت ته نو د غیر الله د لپاره بیا دا کول سره شرک دی دریمه مسله ته دا ثابت شو ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به هغه منخت او نظرانه چې پای کې د الله نه فرمانی نو هغه به نه پوره کې د درې مسایل تر وېستي دي سره باب ختم شو دا غینه باندې باب راوړی باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب بیان د دې کې چې غیر الله پوری پنانی ول دم شرک دی او دا کومه مسلې چې تاسو ته بیانوم دا ګوره بنیاد دی دا نور چې څومره درسونه دا ټولو نه هم درس دی موږ د سوالات او جواباتو درس کو مشکات قرآن تفسیر او نونیت ابن القیم او به دغه شند پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت د ټول اوره چې عقیده دیني هیڅ فائدہ نه درکې نو په دې ټولو کې هم درس حکم یو دی هغه دی کتاب التوحید د توحید د درس د بنیادی درس دی په دې کې اخو دې خو بالکل نه کیږي او څومره چې ته په دې درسونو کې نه نوتی دومره به الله سره محبت ډیریږي او ممکن هر یو دا هدف او مقصد دی چې زلاته نږدې شم الله ته څنګه نږدې کیږي دغه توحید صحیح و پیژنه خالص توحید به بیا ستاسو سینې کې پروت او څومره چې انسان به چې دغه په توحید باندې د سر غبار او دوړه نه بالکل صفا عقیده الله غته نصیب کی ډیر خلک ګوره سرسری توحید مني سرسری خو به د تفصیل وته نه معلوم نو دې درسونو کې تفصیل بیانې ګوره وی نظرانه منختی بنه کې د غیر الله پرم به حلالي نه کی نو دا مسله او تاسو ته معلومه و چې د غیر الله پرم به حلالي نه کوي دا معلومه و تاسو ته او دا چې په هغه ځکه هم حلال نه کې په کوم ځکه چې د غیر الله د لپاره کې دا اوس تفصیل دی کنه دا واستنه پوره کلک موحد نه جوړي
مسله ته بیانې خط تفصیلا د قران او د حدیث نه نو دې درسونو ډیر اهتمام کوئ په نسبت د نورو درسونو موږ دا نه وایو چې دغه درسونه هغه دین دی الله خدا خبره مې دی پوری وکړي چې دغه باقی درسونه په دی ولاړ دي لپاسه دای بنیاد دی چې بنیاد دیني جوړ کړي به دغه درسونو فائدې نشته دي ځکه باب راوړی باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله دا مبارک ملک الله دا خاد او آباد لري همیشه دلته په وړوکوالي کې د کتاب التوحید سړي ته پڑھاوي او ما چې کله سبق وي معهد کې نو د اتم کلاس نه موږ ته کتاب التوحید شروع کړو بیا په 3 کال کې راته دا ختم کو یعنی د تقسیم کړي چې په دې شپږو میاشتو کې دومره شپږو کې سره د یادولو او سره د دې د وضاحت او د تفصیل نو چې دغه عمر کې ستا په ذهن کې دا مسلې کېني بیا دا سړی که هر څنګه حالت پرې راشي هر څه کولی شي خو درې چې شرک به نه کوي توحید به پکې مضبوطي زموږ اسوینګیري دا مسلې ورته نه دي معلومه اسوینګیري خو پرې د عوام ډیر مولیان پکې د سجده مسلې ورته نه دي معلومه څومره فرق دی د هغه ملکونو چې بای کې بنیاد هغه په توحید جوړ شي تاسو ما دا خبره بیان کړو ما خپل زوی په سکول کې داخل کو دلته د عربیانو په سکول کې کتابونه ولور کړو په اولنی کلاس کې چې وروړو کتابونه ما کولو کړو بای کې یو کتاب التوحید پس به شي لیکلو کتاب التوحید بیا ما کولو کو نه ما شومانان دی او ته ودی شي وړي مسلې وته بیانې ولګي وته بیانې نو پوره په دې شپږو میاشتو کې چې موږ ته فرست ټرم وایو یا فرست سیمستر وته وایي په دې اولنی سیمستر کې والفصل الاول کې پوره هغه ته یو 15 خبرې وته خي یو ته دا کړو چې زمونږ رب څوک دی او دویمه خبره دا چې زمونږ پیغمبر څوک دی او دریمه خبره دا چې الله موږ د سره لپاره پیدا کړیو نو ما سوچ کو چې دا ماشوم دی وخت نه دی چې الله د عبادت لپاره پیدا کړی او الله زما رب دی وغي کی आवाज دی نو دا ماشوم چې لوی شي د په توحید باندې لوی شي د په وینه کې توحید د نه وته الله دې زموږ په دې وینو کې د توحید نه باسي او په دې غوخه کې او په دې زړه کې د نبی کلک موحد جوړیږي ازمږه سکولونو دراش نه دولسم به کې ختم کی راغینه او پرغه شي خدای ونه پیژند چې الله څوک دی اسلامیاتو کتابونه شتي زه انکار نکو واجی سرسری به شو سوالات او جوابات د پیغمبر سیرت نه اوسو واقعیت راغستي مونږ ویلې د مونږ ته پته الله سبحانه وتعالى زمونږ مشران ولم توفیق ورکي چې دې توحید نشر کې او دې توحید خدمت کې لکه څنګه چې دې ملک مشران کوي و چې باب من الشرك الاستعاذة بغیر الله باب بیان د دې کې چې غیر الله پورې پناه نیول څه دی شرک دی زمونږ استادو فضيلة الشيخ حيدر الديلمي یمنیو دا کتاب هغه مونږ ته وی ناغه به دا خبره کوي دا کتاب په شوق سره یاد کی په دې باقی امتحانونو کې الله پاس کوي یو مینه پیدا کول زموږ توحید سره وی دا خیر دی الله پاس کوي او قدم صحیح نه دی نو الله نه پاس کوي به ورسته به ما سوچ کوم دا خبره خو صحیح ده قدم یاد کړي قیامت پر ورځ به پاش او قدم نه یاد کړي او ډیر سم کړي به وګړي شو فیل بشو الله دې په دغه استاد او عالم باندې خپل رحم وکړي اوس دې کې د اهم مسله بیانې چې استعاذہ بغیر الله پوری د شرک استعاذہ څه ته یو ځم په دې پوکو پناه نیول لکه ته د یو شینه و تختیدي د چا نه و تختیدي او د چا خواله ورلې چې ما بچ کده پلانینا نو دې ته سوې پناه نیول استعاذہ پناه غوښته پلانی ما بچ کده دی پلانی کار نه دی پلانی انسان نه یا زناور د بشات لګیدل ته تیمنډ وې یو زی ته ورننه وتی الته دی ځان پټ کو اکست دی ما پټ کا
دي ته استعاده. سوال ځل کې درځي نه بیا خو اخوی چې دا خو شرک دی نو بیا وړي خلک په شرک کې واقع شو. ګویا نه مطلب دا غدي سي مطلق نه دی. بعضو حالاتو کې استعاده پنانی ول په غیر الله پورې رسیدي جایز دي، په بعضو حالاتو کې شرک دی. بعض علما دا وی مطلقاً پنانی و په غیر الله پورې د شرک دی، بالکل شرک دی. او بعض په کې لک تفصیل کې وینا بعضو حالاتو کې شرک دی بعضو کې نه. په دې خبره کې ما سوچ کو ډیر جوړ چې دا کوم علما چې دا وی چې دا پنانی و مطلق د غیر الله پورې د شرک دی، دوی څه دلیل باندې دا خبره کوي او دا باقی مسائل چې دی ولي د دې وبې دوی څه جواب کوي. نو باقي کې یو فائدہ ناشنا او نادره ته بیان کوم. او بعض علماء په کتابونو کې لیکلم ده چې پنانی و په دې کې دوه عمل دي. سودی دوه، یو ظاهری او بل باطینی. ظاهری دا دی چې ته د یو شي نه پټ شوي پناه شوي د یو کس خواله ورلې د ظاهری کار دی. دویم باطینی دی د زړه تعلق. نو دا غوی مطلب دا د کوم چې مطلقاً شرک دی وی چې ته په غیر الله پورې پناه ونیسي ظاهرا او باطنا نو دا څه شو شرک ته. دا خبره خو صحیح ده. حکم علما چې تفصیل کوي هغه بیا په دې ظاهرا کې تفصیل کوي باطنا کې تفصیل نشي کېږي. لکه اوس پناه نیسم په یو مخلوق پورې په یو جایز کار کې چې هغه په طاقت لري او بیا د ظاهري عمل شو او بیا د زړه تعلقم د سره وساتم چې دا کاروم د د کولو دی ولر نه ییر شي نو دا هنر روا شو. خو واضح ها خبره په باطنن کې روانه ده، په ظاهرن کې باطینی خو تعلق مصیب د چا سره عبد الله سره. کما په مخلوق په پناه ویوړم او چې پلاني مال پناه راکا او هغه په دې کار باندې قدرت لري نو دام یو سبب دی. اصل کار کون کې څوک دی هغه الله دی. نو زړه خو بالکل اخوا دی خوا کېنه وسلازو ظاهر لا. نو بیا په دوه قسمه د پنانی ول په غیر الله پوری. یو پاغه سکه پنانی ول په غیر الله پوری چې هغه کار د الله دی او صرف په الله قادر دی نو دا سره د شرک او کفر دی. هم دې لپاره دا باب راوړی. او دویم پنانی ول په غیر الله پوری په دې کار کې چې هغه په طاقت لري تعالی پناه در کولای شي نو دا کار سره جایز دی ظاهرا که باطنا. ظاهرا باطن بسې باطن بد الله سره تعلق ساتي ورسېدي به کنه. په دې باندې بیا دلیل راوړی وقول الله تعالی وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورۃ الجن کې الله دا خبره کړې ده. کله چې هغه پیریان رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه قران وورید او متاثر شو اسلامي قبول کو به دغه تفصیل بیان شوی. په هغه صورت کې داري چې وانه كان رجال من الانس وسړي د انسانانو نه يعوذون برجال من الجن چې پناه به نیو په سړو پوری د پیریانو نه فزادوهم رهقا نو دوی خپ غم او په مصیبت کې واچول. سو کې واچول انسانان او کله ضمیر دی پیریانو ته بیا راځي شي نو مطلب دا شو چې د انسانانو د دې کار د لاسه پیریان خسر کشش او دوه خبرې صحیح ځکه چې پیریانو چې کله دا ووریدو چې دوی پناه نیسی په منګ پوري نو هغه خسر کشي څه شو اخ ډیر شو. د جاهلیت په دور کې به دا کار کېدو چې کله به غوي سلاقې ته لاړو یریدو به چې دلته پیریان دی مونږ به تنګي نو دا به وی چې اعوذ بسيد هذا الوادي من پناه نسو او پناه غواړو د دې علاقې د پیریانو د مشرنه یا مشر پوری. او د شرک ته شرک نه دا شرک ځکه چې د مصیبتونو نه بچ کون کې غسوب دی خو الله سبحانه وتعالى نه دي انسانانو به دا کار کوي. پیریان دغه دلسه خسر کشه شو. یی مطلب ده دی چې پیریانو بیا د انسانان خپ غم او مصیبت کې واچول. ولی رسول خبر دا غدي سي چې کله دوی د پته ولګي چې انسانان خو زمونږ ډیر یریږي نو تنگول لخوا زور ورکو نو دا غوی غم او مصیبت کم شو خډیر شو.
ګور چې کله د غیر الله سره تعلق غمونه او مصیبتونه ختميږي نه خبرېږي او چې الله سره د تعلق مضبوطو نو غمونه او مصیبتونه به دي کمیږي دې ځکه یو فائدہ د ذکر کما مخې تراله چې و سړی د انسانانو نه چې پناه به نیوه په سړو د پیریانو پورې نه دینه د وځي شو چې پیریانو کیم سړی او نارینه او خزیده پکشتي او د دې مبارکه چې ته ان شاء الله ځان له تفصیل کو تفصیلی بیان د دوی ژوند خلنده د چې زموږ په دې باندې ایمان د چې پیریان شتي او د پیریانو نه انکار کول د قرآن او حدیث نه انکار کول دي او په دې زموږ ایمان دی چې دا یو مخلوق ته مکلف یعنی دوی ته هم د دین راغلی دی او دوی سره به حساب کتاب کیږي او دوی د پارم جهنم او جنت دی لکه څنګه چې انسانانو د پاره دي به دوی چې دین خوراک څخه کوي ودونم کوي او بچیم پیدا کی او ملکیږي هم خودم رده چې عمرونه سي وګدی ډیر زیات وګدی د انسانانو په نسبت باندې بیا په دې پیریانو کې کافران او مسلمانانو مشتي کافران مسلمانان بیا په مسلمانانو کې دنه فرقې مشتي مسلمانانو کې دنه به فرقې مشي تاسو ما واقع بیان کړو طبقات الحنابلة کتاب کې د واقع راغلي چې علم تیرېدو په بازار باندې او په یو کس باندې پیریان راغلي نو خلکو علم ته आवाज وکړو چې په د باندې ایتونه وایي چې پیریان تلری شي هغه چې په ایتونه وایي نو هغه پیری و خبرې شروع کړي نو هغه ته د ولي تنګي وې دې په عقیده د سلفونه دي دوی د الله صفات نه مني نو ځکه ما ډېر ټینګړې د پرېده مې نه شیخ ابن باز رحمه الله په مخ کې دغه کتاب ویل کېدو به دغه واقعه بګراله نو شیخ رحمه الله وی الله دې هغه پیری له جنتونه ورکی چې دومره غیرت پکې وو نو په دې کې دې فرقې شتي لکه څنګه چې د انسانانو کې د حنفي او د مالکي او د شافعي او حنبلي او د اهل حدیث او د بریلي او د پلانې د ټول پکې شتي دنه نو به د شیطان وتولو شیطان یعنی د شیطان مطلب دی یعنی په دې کې یو دسي خوې پروت ته چې ورانه کوي لکه دې کې خوې پروت ته د ورانی لکه مونږ چې وایو پلانې لړ پلانې ته شیطانی وکړه څه وکړه شیطانی څه مطلب شو یعنی ورانه وکړه نو د دې خوې دی اکثر به کې مسلمانانو خو د ورانه کوي او د انسانان تنګي کله په یو طریقه کله په بل طریقه ځکه شیخ القرآن عبد السلام الرستمی رحمه الله الله دی وبخ د شیخ صاحب په درس کې په پیریانو کې ناست نو بعضو ملګرو به دا خبره کوله چې جمع او دا بټری به پنکو دا کته شو پنکې به سٹارټ شو د ځان نو بیا به شیخ رحمه الله ته نصیحت درس لرازي نو غلي کینه نو دوی دا خوې دي ورانه کوي دغه شیطان وته لکه نه شیطان مطلب دی یعنی سنه سورانه بده کوي به بګیدنه کافرانو مسلمانانو دا هر څه بګیدنه نشتی او دا الله سبحانه وتعالى بدی کی حکمت ته چې موږ ته نخ کاری او موږ ورته ښکارو ها د دې چې کله شکل بدل کینو بیا ښکاری او دا طاقت هم الله دوی لور کړي کله د زناور په شکل کې بدلم مخې لراشي نه به ته د زناور ښکاری او غیس هغه پیره نو دا طاقت الله دوی لور کړي دغه ټیم کې به تخکاری خو که څوک دا دعوو کې چې ما پیره په اصلي شکل کې لیدل ها رښتیا وایي که درو وایي دا خیالي شکلونه چې ول جوړ کړي دي په دې ډرامو کې او په دې تصویرانو کې او بس غړډه خونه او دغه د لاسونه ته د کم ځای په ته جوړ کړي نه خبر دی ګورې چې د پیران لیدلې دي یو سره ملاقات کړي تصویرانې دي وستي چې دوی په دې شکل کې دي بل هم خبره د پیرانو نه اسیرې دني پکار الحمدلله
انسانان په پیریانو باندې ګوري زورور دي انسانان په پیریانو باندې سړي زورور دي او به چې کله ست تعلق د الله سره مضبوطي او د سحر ماخام اذکار وې او د فرض منځونه بعد اذکار وې د قران تلاوت کې الله به ته دغه د شر نه محفوظ ساتي خو دې کې چې بدن ته نه نوځي د انسان په دې زموږ ایمان دی انسان دې بدن ته نه نوځي نو به انسان تنګي کله یو شان تنګي کله بل شان تنګي الله دې مونږ د پیریانو د شر نه ساتي خادیو دلیل پیشو دا غیر باندې حدیث راوړی وعن خوله بنت حكيم رضي الله عنها خولوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدى پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلې ده د ډیر ناشنا حدیث ته او ډیر ناشنا دعا به ذکر ده من نزل منزلا سوق چې یوزي ته کوشو یعنی ورغه یو علاقه اول ته کوشو ناشنا زید کې شړه کور ده هر ځای چې دی او دی وی اعوذ بکلمات الله التامات زپنا نسم د الله په کلمو پوری چې هغه پوره دی او کامل دي کلمات بعض علماء د کلمات او متن د الله نومونه او صفاتونه او کلمات د الله سبحانه وتعالى خبرې د کمال التامات پوره ځکه چې د الله په خبرو کې نقصان نشته او پورا هغه ته وی شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی التامات مطلب دا دی چې رښتینی دي او عدل پکې دی او نقصان پکې نشته خاطر په دې په عکس باندې د مخلوقات خبرې دي نو هغه کې کمې مرضی دروغ پکې مرضی اصولا پکې کې دي خدای الله سبحانه وتعالى کلمات دي سینې دي الله په قران کې وی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي کچرته د دریاب صحیح شي او په دې باندې لیکل شروع کړي د الله سبحانه وتعالى کلمات لیکي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي دریابونه ټول وچ او د الله خبره به ختم نشي وبل ذکر الله په سوره لقمان کې ولو انما في الارض من شجره اقلام په دې زمګه کې چې څومره ونی دي د ټول قلمونه شي والبحر يمده من بعده 7 ابحر او ودریابونه دي صحیح شي ما نفدت كلمات الله بیا د الله کلمات دغه نمونه او صفاتونه دغه خبري دغه تعریفونه او سناګانی د به ختم نشي دومره زورور رب دی و دې کې سوال زړه ته راځي وی پنا نسم په کلماتو د الله پوری البته په اول کې وی چې غیر الله پوری پنا نه وسري شرک دی به جواب کی صفت د الله دی او صفت د الله مخلوق نه نو دا ته پناونی و په الله پوری نو دا په دغه کې نه چې مخلوق پوری پناونی خو اعوذ بکلمات الله التامات پنا دې شي من شر ما خلق هر هغه مخلوق چې الله پیدا کړی دا غي د شر نه مو وی الله په امان کې کا څومره وړه دعا ده مونږ ور پرونه نن د شوی مې د سلورمه ده ها اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رسول صلی الله علیه وسلم چې سو پوری بدغه ذکر ناشي څه شی ولا نقصان نشي ورکول رواه مسلم ده حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی امام قرطبي رحمه الله وی وقد جربت ذلك دا زما تجربه ده د دعا او ما په مخوي یورز یوزی ته لاړه مورانه یې راشو نو وی لړم را لبه ټکر کړه ولته خصوصا زمو په ملکونو کې زمو په علاقو کې به دې ته ډېر زیات ضرورت دی یو خو غرونه پټي او بیا دشمنیانی پکیم دی او امن پکیم پورا امن نشتی نو دا یاد ساتي څنګه ساتي اعوذ بكلمات الله التامات
من شر ما خلق. خبرون چې موږ دعا ویلو جمعه ته نوتو چاته صحیح یاد ده اسی دغه یو غرب الغرب نه وری أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. دو سريو إضافة كي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هر زی ته چیزی هر زی کی چې کینی او ناشنا زی ته ورشي نو دا دعا وای دا ذکر وای الله به د هر مخلوق د شر نه به الله حفاظت کوي. دیز کې یو مسله او غدا چې اوس کې سړی دا کلمه وي او دا ذکر وي او بیا ولم یو شی نقصان ورکړي نو دا څنګه جواب دا چې بیا نقصان په دې انسان کې دی. نقصان د پیغمبر په خبره کې راینه مخکې الله په خبره کې نشته. سمانه به په منځ کې راغلي د غید له سبب الله د حفاظت نه کوي. لکه اوس حدیث کې دا راځي چې سوره فاتحه په بیمار باندې وې نو الله ولا شفا ورکړي. خو دې سم کې دې چې سوره فاتحه او شفا وته ملاو نشي نو به ته شک ته پیغمبر په خبره کې نه بیا به سمانه او کله دې سم چې الله به حکمت نه به ورکړي د انسان له شفا او د په دې بیماری کې به خیر خو هغه مونږ ته نه معلوم. یا حدیث کې درځي چې کله انسان کورواله کوي او دغه ټیم کې دی بسم الله و دوی چې اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. من د شیطان نه لري ساتو او شیطان زمونږ نه لري ساتو خصوصا د هغه بچی نه چې ته مونږ لراکې یا الله. نو دې سم کې دی چې ماشوم پیدا شي او شیطان وته نقصان ورسې کې دی شي دي نو بیا موږ وایو چې سمانه به څه خبره به چې د غید له شیطان د نقصان ورسو. نور د الله په خبره کې او د پیغمبر په خبره کې شک نشتی. والله اعلم. مؤلف رحمه الله چې فيه مسائل په دې باب کې مسلې دي. اولنی تفسیر آیت الجن تفسیر په کې دا سورۃ الجن د آیت شو. دویم کونه من الشرك دا خبر واضح شو چې غیر الله پورې پنانی وسره شرک تر سره دا تفصیل چې ما تاسو ته په اوله کې وکړو. دریم الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. وإذا حديث ما راولو چې بای کې اعوذ بكلمات الله نو علماء دا وی چې کلمات د الله خو مخلوق نه دي کنه دا د الله صفت نو تب پنا نسی صرف الله پوری او مخلوق پوری شرک شو. سلورو مسئلہ فضیلة هذا الدعاء مع اختصاره وید دی دعا فائدہ معلوم شو حالانکه وسمر لنډه دعا ده. پنځمه مسئله دا واضح شو ان كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس بشرك. ډېر نشنا خبره کړې وی کله نه کله د یو شی د لاسه بتاته په دنیا کې یو فائدہ ملو شي خدای به دا مطلب نه چې دا کار شرک نه دی. لکه کې دي چې څوک په پیریانو پورې پناه ونیسي او پیریان ولا حفاظت کی یا پیریان ولا څه فائدہ ورکړي کې دي چې نشي کېږي کې دي چې نو آیا دا دلیل په دې باندې چې دا کار جایز دی او شرک نه دی نه. لکه په دې بل مثال واره یو سړی دی یو بادشاہ ته سجده ولګوله سجده غیر الله ته سره شرک. بادشاہ صاحب ته سجده ولګوله بادشاہ صاحب ول دنیا مالونه ورکو فائدہ ملاو شو ملاو شو خانو دی فائدې ملاویدو مطلب دا شو چې دا کار شرک نه نه که فائدہ پکې یو کنه دا کار څه دی د شرک دی. نو ډېر ناشنا فائدې ذکر کړي دا غینه باندې باب راوړی خو دینه مخکې چې باب شروع کو په دې تاسو مال سم مثالونه راکول شي په معاشره کې غیر الله پورې پنانی و. تعویذونه باباګان پلانی بابا راورسي د مشران خزي چې خپل خوې پلانی بچ می کی ها
یو پیر بابا خیر نوی کورون ته چې لاړ شي پیریان مونږ تسونه وي داوود لپاره کله ساروی اعلان کی کله نور سو کی نو ټول پنانی ودی په غیر الله پورې او ټول په هغه قسم کې راځي چې هغه سره شرک دي دا غینه بعد باب د 14 باب د په دې مبارک کتاب کې باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره باب بیان د دې کې چې غیر الله نه مرسته غوښته او د غیر الله نه دعاګانې غوښته وي دم شرک دی زویمه که په دې ټول ژوند کې زما په تاسو څومره ژوند وپاتې صرف دا کتاب زه واضح کما او زما د ملګری ورونو خويندې به پوښي دغه باندې زه خوشاله یم چې عقیده د توحید شی او موږ د الله په جنو سي د الله حق د قیامت پر ورځ الله ته دې شو وایي چې الله ګناګار او خنا فرمانیان هم کړی وو تاسو سره شریک چرته نه جوړ کړي ستا حق کې موږ چې په دغه باب کې موږ کمې نه کړي الله به وبخي خو چې سره الله ته مخامخ شي سره د دې چې د توحید کې کمې کړي نو الله قطعا نه بخي شرک کړي الله نه بخي دې کوي چې من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره دام شرک ته غیر الله نه مرسته غوښته او یا غته داغه نه دعاګانې غوښته خدام علی الاطلاق نه دی ګوري لکه څنګه چې موږ وی چې پنانی و مطلق په مخلوق پورې شرک خو نه دی کنه دغه شان د مرسته غوښته دا مطلق شرک نه دی د سری یو قید ولګوي او غدا چې مرسته غوښته د مخلوق نه په دې کار کې چې پاغي باندې قادر نه مگر یو الله د څه شو دا شرک دا قید وسره ولګوي بس خلک دي سي وي مخلوق نه مرسته غوښته په دې کار کې چې د مخلوق په طاقت نه دا شرک دی خدا قید د دوی غلط دی ولې غلط دی وجه دا لکه اوس یو کسره ولګېدو د بل کس نه مرسته وغوښته د دې په ګومان کې دا چې د پلانې دا کار کولې شي بیا واضح شو چې دا کار نشي کولای خو بلی کولې شي نو کله قید دی هغه شان ولګو چې د غیر الله نه مرسته غوښته په دې کار کې چې داغه په وس نه رسی به وړي خلک تباہ کړو دې پیری دي شي چې خلک مرسته وغواړي د یو کار مبارکي چې ظاهره کې انسان باغی طاقت لري خو بیا په طاقت نه مثال په نظر کې لکه یو سړی په یو کس په شراغ وستا مرسته ته ضرورت دی مرسته نه غواړم هغه یو لزره قرض راک وې ځوځان له غریب سره موږ سره لزره کوم ځکه اوس دې په طاقت شته نشته نو کدا قید دغه شاوله کو به خدام شرک نو قید دي سی ولګوا مرسته غوښته د غیر الله نه په دې کار کې چې طاقت نه لري په دې کار باندې مگر یو الله لکه مثال یو سړی دی انسان ته وی مال بچی راکا کفر دی کنه دی ولې ځکه چې دا کار صرف د چا دی د الله دی یا پیر بابا باران راووره سم خیال شرک ته ولي ځکه چې باران راورول د چا کار دی د الله کار دی پلانیا برکت واچو زموږ په دې مال کې برکت اچو د الله کار دی پلانیا د قیامت پورستانه سپارښت غواړم سم خیال ولي شرک دا کار به د الله په اجازه کې او الله چې چا ناراضي دغه د پاره وکي نو خبره ټول د الله په لاس کې یا دغه دې شي طاقت نه لري یو غایب انسان ته جګسته خبرې نه وي لکه بایبل خو مثالونه ډیر راځم ګوري ملک یې څومره چې غوټو مړ دي کنه نو غوي دا خبرې نه لوی ځوان راورسي لوی ځوان راخ کې پروت لوی ځوان کوم ځکه دی عراق کې دی دې مسلې خو ورسته راځي چې لوی ځوان دا کار کولای شي او کنه خاول دا مسله حل کول غواړي چې لوی ځوان به راسي څنګه او دې دا خبره اوري او کنه
دلته واضح شو چې لوی ځوان ته دا خبره سره رسیدلې نه او نه هغه اورېدلې ده. مخکې ورځ کې یو بریلي څه قصه بیانوله چې ما نو هغه قصه بیا یې رشوه خو هغې کې داسې یو چې لکه لوی ځوان خپل پیزار وویستو څوک یې پې وویشتو او هغه کس په بله علاقه کې نو هغه پیزار ورغېد هغه په ککرۍ ورغېد. دا وهمیات دي دې ته څه وایي وهمیات داسې قصې نشي زموږ په شریعت کې الحمدلله. لوی ځوان سره قول دا ثابته کړي چې رابطه کېږي او که نه بیا به دویمې نقطې له راځو. ته چې کله مشرک راټینګې نو په ترتیب یې راټینګوه ډایرکټ دې مسلې له منځه لکه اوس یو سړي ستا په مخ کې وایي چې لوی ځوان راورسي نو دا نه چې ته ډایرکټ بس څنګه رارسي لوی ځوان نه وایي چې لوی ځوان دا خبره واورېده دا وایي چې واورېده چې واورېده وایي ثابته کړي د قرآن او حدیث نه چې مړي خبره اوري او داسې چغې اوري ثابته نو چې دا دې ثابته کړه نو بیا به دویمې نقطې ته راځو. هغه څه ده چې دی به اوس رارسي څنګه د عراق نه دا خو دی خو اولنۍ نشي واضحه کولی خو زه درته وایم که چېرته یې واضحه کړه نو بیا که چېرته دی درته واضحه کړه نو بیا درېیمه نقطه دا ده چې اوس دی دا کار کولی شي او که نه نو په کم ځای کې به دې ځان ته نه بچ کوي نو بیا په اخره کې به لنډه دا ووایي چې د سعودي عرب د کجورو اثرات دي په دې سړي باندې. ښه کجورې خوړلې وي کجورو یې دی بدل کړی دی. دا خبرې چې څوک کوي نو د سعودي عرب نه له کجورې راغلي یا کله وي دوی له کمبلې راځي او کله وي دوی له پلانې شی راځي پلانې. زه حیران یم دې ته چې په کجورو او په کمبلو باندې څوک دین پرېږدي. بیا یو فایده دې ذکر کړمه چې سلفیانو ته راوړي موحدینو ته خو دوی نه راوړي که نه نو بیا ورته مسله په موږ کې نه مسله تاسو کې تاسو دومره کمزوري یئ چې کمبلو په دغه باندې خپل مذهب پرېږدئ دا خو بیا تاسو ته مسله راواپس شو. دا څومره چې سلفیانو ته راوړېدلي دي له حدیثو ته والله ته پاک عقیده نصیب کړې ده خو دغه ګډوډو نه راوړېدلي دي نو بیا خو دا مطلب چې کمزورتیا تاسو کې دومره مضبوط ایمان هم نشته چې کجورو ته ټینګ شئ او نه کمبلو ته ټینګېدی شئ کړپ دې خوا راواوړئ بیا ورته دا ووایه وایه زه صحیح ده سعودي عرب کجورې راولېږلې زه سلفیت ته راواړولم ته ما له کجورې راکړه او د قیامته پورې کوشش وکړه چې ما د سلفیت نه اړولی شي او که نه زوادي څه به چیک کړو که نه. سعودي عرب ما له مثال کې یو ټریله کجورې راولېږلې زه په هغې باندې واوړېدم د تقلید نه او د ګډو وډو نه او سلفیت لارې ته راوړېدم وایه صحیح ده ته 15 ټریلې راوله ما بیا واړوه د څه نه سلفیت نه خو خبره نه جدا کې او سر بره نه جدا کې زړه مې د بدن نه راوباسه خو د سلفیت نه نه وړم بحمدالله. نو که چېرته خبره د پیسو بیا خو موږ راوړېدی که سم خیال دی نو خو بیا څوک دا خبره یاده ساتئ همیشه چې خلک راوړېدلي دي نو سلفیت ته راوړېدلي دي خو داسې څوک نشي ثابتولی چې سلفیت نه وړېدلی یو سړی لیونی دی چې الله وپېژني او پیغمبر وپېژني بیا وړي چې ګیم غونته کې کېدی شي چې د مخکې نه اتفاق کړی. یو مولوي صاحب و پاکستان کې هغه ته د بعضو ملګرو دعوت ورکړو پنجابی و چې ته سلفیت عقیده نصیب کو دا بیا د بعضو پکې ګرمي کړې ده نو دنیاوي لالچ یې وله ورکړو تا له موږ لینډ کروزر والو تا له موږ یو کور جوړ کړو هغه یو د سبا نه په ډک جومات کې اعلان وکړو ما ته نن حق واضح شو چې په لینډ کروزر کې څومره زور دی چې څنګه دا اعلان وکړو بیا کسان ته وایي چې چابي راکړئ اوس تاسو وایي کور او دغه به تیار خو هغوی چې ګرمي کړې وه خبره یې کړې وه بیا د لینډ کروزر او نه کور بل ورځې بیا اعلان وکړو څه وخت بعد وی د دوی په شان ګستاخ او بېادبه خلک ما نه دي لیدلي زه خو واورېدم دوی ته چې دا کسې ډېر اوچت خلک دی خو واضح شو چې لینډ کروزر د هغوی سره نشته او نه کور شته نو دا خو ډېر بېادبه او ګستاخ خلک دي. هغه مولوي صاحب بیا هغه اورېدلی نه دی چې بیا راواوړي او داسې یو ګیم کېدی شي خو
خو دې سي نشي کېدی چې سړی د زړه د کومې نه حق قبول کړي او بیا دغه حق پرېږدي دا نشي کېدی والله دې داسې حالاتونه موږ ساتي چې سړي ته حق واضح شي او بیا پرېږدي ډېر غټ بدبخته دی چې سړی الله وپېژني دغه حق وپېژني پیغمبر وپېژني هغه حق وپېژني بیا ترې واپس شي بیا ترې شاته لاړ شي نن ما سره یو ملګری میلاو شو او 2-3 ورځې په ما پسې راغی نن ما سره بیا مازدیګر منځ نه بعد میلاو شو د جومات کې دغه جړه دغه اوښ کې 2.5 کاله زما وشو چې حق مې پیژندلی او ما په داسې حالاتو کې ژوند تېر کړی دی چې زه ته هغه ګناهونه وی نشم ویلی چې ما څومره ګناهونه څومره نافرمانۍ د الله کړي الله موږ نه پیژندو پیغمبر هم نه پیژندو اوس مې حق قبول کړی دی مصیبتونه راباندې ډېر زیات شوي دي او در الله امتحاني ډېر زیات مصیبتونه راباندې راغلي نو ما ورته بیا نصیحت وکړم ما یې ګډوډ نه شي نن نه وایي شیخ صاحب دعا کوه مړ به شم خو دا حق نه پرېږدم یو چې زه د ځان سره د عقیده ویسم پاکه نور زه څه غواړم د الله نه په دې حق کې یو ناشنا خوند دی ګورې سره د مصیبتونو د غمونو به ته د حق به تله خوند درکوي دا به تله مزه درکوي او په باطل کې راحتونه به مې نعمتونه به مې خو زړه به دې په ارام نه وي الله دې موږ په دې حق باندې د مرګه پورې قایم او دایم لري خبر ما دا راغستې وه چې اوس لوی ځوان ته چغې وهل چې مرسته وکړه ما سره دا شرک دی ولې شرک دی ځکه چې یو خو هغه غایب دی دا خبرې نه اوري دویم په داسې کارونو کې ورته دوی اواز کوي چې هغه کارونو باندې هغه طاقت نشته ښایي یو سړي دا وویل لویه ځوانه ما له اوبه راکړه سم خیر دی ولې اوبه نشي ورکولی د ده په دې اعتبار سره چې دا مړ دام شرک شو ها ته خپل انډیوال ته وی پلاني اوبه راکړه مرسته راسره وکړه صحیح نه دی شرک ولې ځکه چې دې خبره اوري او په دې کار یې طاقت هم شته مال پناه راکړي داسې ډېر مواقف دي چې مرسته غوښتی شوې ده دا خو واضح ده په دې دلیل د قرآن نه ښیمه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام واقعه بیانوي وی هغه ښار ته ورننوتو او خلک ټول ویده نو 2 کسان یې ولیدو چې هغوی یو بل سره جګړه کوله یو بني اسرائیل او بل قبطي و فرعون سره فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نو مرسته وغوښته هغه کس چې د موسی علیه السلام د قبیلې نه و په مقابله د هغه کس کې چې دشمني و مرسته وغوښته که نه وغوښته دا شرک دی ولې ځکه چې موسی علیه السلام خو یو خبره اوري مخامخ او دویم په دې کار باندې دغه طاقت شته چې دا سړی د نه بچ کړي نو دا یو فایده د ساتي مطلق دې نه ده چې څوک د غیر الله نه مرسته غواړي د کافر شو نه د غیر الله نه مرسته وغوښته وایي وروره دې کې تفصیلي بیا دا دی او يدعو غیره او یا غیر الله نه دعاګانې غواړي ولې ځکه چې دعا خو محض عبادت دی حدیث کې راځي ان الدعاء هو العباده امام احمد بن حنبل او امام ابن ماجه او نور کتابونو کې امام داوود او دوی راوړي وی دعا خو عین عبادت ته رسول صلی الله علیه وسلم نو چې دعا عبادت شو نو عبادت د غیر الله د پارس شو ها شرک شو دعا سشي غوخته لکه موږ څنګه الله ته موږ له شګي الله پلانې شهرا کې پلانې را کې ما وبخي بما رحم کې د غیر الله نه د قسمه دعاګانې غوخته د سره د کفر او شرک ته ولعیاذ بالله په دې باندې درس ودرو لکه چې دینه باندې آیت راوړو په دې آیت کې خبرې لګي وګديري او دا باب موګد دی لکه دا هم مسله د غیر الله نه مرسته وخته او د غیر الله نه دعاګانې وخته او دا واضح شو چې مطلق مرسته وخته کفر او شرک نه دی هغه تفصیل به کې لازم بیانوي کوم چې مونږ وکړو ان شاء الله باقی مسائل به روان درسونه کې پورا کوو الله سبحانه وتعالى مونږ ټول په توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالى مونږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې مونږ
د الله په توحید او د پیغمبر په سنت باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.